الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسات اوس بیان د بکنی ثم عفونا لا يبيم ما في وقرانكم ساسنا من بعد ذلك ورسيدي كان لعلكم تشكرون دیر پارا چې الله شکر وباسي شکر سمانه توحید دا معنی ابن کثیر خازن قرطبی ټولو کړی دا شکر دا معنی ګناه بنا کوي دا الله د نعمتونو اثر دی پتا کار شي نعمت چې الله تعالی درکې ته بده شي وي الله زه خو اهل دی نه یم دا ستاسو احسان دی چې ما سره دی وکی الله سره مؤمنه ساتي داغه ثنا بکای دې نعمت نسبت بکای غلا داغه خدمت بکای داغه مخالفت کې بودريږي نه چې کوم شي امر کړي آل تبزان حاصلای دا ټول چې راځم کې دا شکر دی ورسات اوس دلیل نقلی وَإِذْ آتَيْنَا اللَّهَ شکر مورکه موسی علیہ کتاب والفرقان و معجزې لعلکم تهتدون دې لپاره چې مقصد لور شيږي الکتاب کې غلام جی چې تورات احدی تورات ایجنسی کتاب فرقان دا هغه تفسیر دی دیم قول دا چې فرقان نه مراد معجزات دریم روب تحتدون دلیل په دې معنی چې هدایت او ګورشل په آسماني وحی کې دی یو سړی وغواړي چې الله مال هدایت وکړي دا مخلوق په یو کتاب کې هدایت نشته چې هدایت دی نو هغه صرف قرآن او سنت کې د الله په کلام او د نبی په سنت کې ورسا کې بیان د توبه وای قال موسی چې کله موسی علی السلام له قومه دی خپل قوم ته ویل یا قومي ثم عذاب ورکړي ایز ما قومه دای انسان چې دعوت کوي نو هغه خواږه الفاظ استعمالي قرطبی نقل کړي وزما ته مثال بشان موسی علی السلام نه دی زما ته مخالف مثال بشان فرعون نه دی چې موسی فرعون له خواږه الفاظ استعمالي په دعوت کې نو ته به خامخا استعمال ډیر نرمۍ سره قوم ورسوي انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی په خپل ځانونو پنیول تاسو شکلړه په اولوهیت باندې اتخاذکم العجل اسکه ملاح کې فتوبوا توبه با سید خپل الی بارکم د خپل خالق لا باره هغه ذات لویل شي چې انسان له اندامونه ور کړی په خپل خپل ځای کې به برابر خپل ځای کې سترګې خپل ځای کې لاسونه خپل کیسه شکونه الله درکړي الله نه ثواب چانه موقع تکړه الله یې وشوران کوي شکر خو الله راکته کول پکارو فقط لدی کې دوه قول دی او دا چې دا تفسیر د توبه دی دې په توبه کې داوا شو وجل زمون توبه را نظر کې پېمانته په خپل باندې استغفار زیره ګنا نه هجرت ګنا د الله لپاره پر خودل د الله حق الله لور کول د غرغرین مخ کې د مخلوق حق مخلوق لور کول ډیر زر توبه استل دیم قول علماء ذکر کړی چې توبه وباسي په شبه باندې نو فقط الانفسکم زالون موجنی عمل دواړه شي نه راځم کوي ځان څنګه وژنې شبل وژنه وستا وژنې کړه مفسرین ذکر کوي دوی شکر تیار شو دی بل وجل ان شاء الله معاف ځکه دې اخلاص وکړو دیم قول دا چې یو بل وجلی به موسی علی السلام ډېر دعا وکړه څومره خلکو وژل شو بس علم الله لا دا خلک کوم عادت یادین اهل علم فرمایي چې د يهود خپل تاریخي واقعات دي ذالکم خیر لکم الله اذا تاسو غره دي عند بارکم بنز خالق ساسو فتاب علیکم الله رحمت پتا سراتاو کې اسانته وکړه چې کله مرشد څنګه باندې الله توبه کوي قبلې جواب دا چې تاب معنا تخفیف دیم چې کوم خلک ژوندري په دوی انه یقینا الله تعالی چې هو التواب الرحیم ډیر توکل قبلون کې به حلم ربان دی ورسا کې دوی به دبي آیات کې درې تفسیر دي یو دا شکل موسی علی السلام ورته توبه وباسه په قتل مړ مون الله په ورش خدای نه مونږ چې الله موږ سره بلې راس خبرې ونی کی ان الله په قهر راوښ دیم قول علماء لیکل شکل تورات راولي ګوزویلا تورات کې ګران احکام وو دوی ویل دا خو موږ نه مونږ تر څو پورې موږ مخامخ د الله سره خبرې ونی
الله ورمانه عذاب راوس چې خله موړه او خبره مډېره غټي وایس قلتم چې کله تاسو ویل یا موسی څومره بیا دبو لن نؤمن شرط من تصدیق نه کوله کستا حتا نر الله جارا چې موږ ګور الله تعالی مخامخ درش دیم قول دا چې شهرونه جهر مړ چی والی موسی علیہ السلام باندې سترګې راوړګې کړې رسول الله ملګری رسو ابن کثیر البدایه کې لګي چې کله په قران نه ناسو تاب را ګمان کوله که بسرونو باندې مرغان یا عام مجلس کې غلی بناسو سوار ابو بکر او عمر نشه نبی لکاته نبی ویدو لکاته فاخذتكم الصاعقه وني ولتاسو تندر وانتم تنظرون او تاسو قتل یو بالله صاعقه را منور تندر یتا سګوري آثار نه مرګ یو بل چې کله مړ کړه موسی علیہ السلام الله له دعا وکړه چې الله دا قوم وسوي چې دا خو دوه وشه ته په دعا باندې صلی الله علیه وسلم کړه ثم بعثناكم الله به متوسر اوچت کړي من بعد موتکم رسل ساسو دې مرګنا لعلکم تشکرون دې فارش الله شکر او توحید وباسي توحید معنی دل تقریبا به سوال دی چې د مر نور صلی الله علیه وسلم کړه آداب مکلف دی وکني دي جواب دی چې کله سړی مړ شي هغه به را ژوندې شي د باندې به تکلیف نشته خدل تر مرګ عقابي وو الله خو عذاب پر راوستو د اجل مرګ نه دی مسبل نعمت مهاجر دي چې نشته الله د خیمه تنظیم وکي اورېس د خوراک وساک تنظیم وکي دا څومره لوی نعمتونه دي مونږ لم الله وایي شکر تاسو هجرتونه وکړو څومره نعمتونه مې درکړو چې کله مې بیا د بیو خلاص څنګه راخیات کړ سورې کې مونږه ورلنا کې معنا د سوري علیکم الغمامه الله پتا سناري سپین اورېس غمام معنا نری سپین اورېس سپین اولی ویلي تور اورېس کې انسان قیدی دویم نری ویلي چې د نور داسترې پټه کړی کړي سړی به خوشاله دی خیمه غونډه شو وانزلنا عليكم المن والسلوى والفتاش من الله ترنجبين او شيء حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د زمکه یو کې بارک ودا من دی انا به تکلیفه من بارک د علماء مختلف توجيهات دي وګه شاولا غنم شربت عسل سلمہ معنا مړزان پاخه اقام دیم قول دا معنا شي دلیل به دې چې دانش دی او دوی برانه ولا او بیا به زبا کول دا شیونه په هغه ځای کې چې الته غنیمه شنه پسونه لیکن دلته نشتا الله یې موږ راوست د زموږ نعمتونو منی بارنه رااله دلته عبارت موږ ورته ویلې ولو خوراک کوي من طیبات ما رزقناکم د مزیدار اسنه چې کوم رزق تاسو درکړې لري طيب دا معنا حلال وما ظلمونا الله دې خلق نیم ګرځي او نکړه په مونږ باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون په خپل ځان باندې ظلم کړي دي الله له څوک نقصان ورکوي شي دې کبد دې بس ستاره متوجي دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کدا ټول دنیا انسانانو پیران راځم شي دي متقی انسان بزړه کې نه تقوا ده الله اولوهیت عزتواله نشرات کو چیرته ګناګار شي الله له نقصان مرني ګټو تاوان د ارچ خپل دي نیک او بد ورو ساعت اوس بیان دي تمره به دا بخره دي زه چې ورته کوم خبره کوم الله یې عمل کې نه راولي کوم عمل چې ورته کوم عمل کې نه راولي الزجر بتبديل القول والعمل امام بخاری لیکي د آیات کې الله رټنه ورکړه په دې خبره باندې چې قول او عمل ولې رد کوي وایس قلنا چې کله مونږ ویلې او ادخل هذه القريه داخل شي دي کړي لرا کم کړي بس علم الله لا تیر اخوال علماء ذکر کړي فلسطین اریا الیا وغیرہ دغه دوه قول دي یو قول موسی علیہ السلام دوی ویل چې جهاد نه انکار وکړو بدمعشان دي څلوي کړو دي به تحت وشیدل یوشع علیہ السلام الله راولې غوي ترغیب ورکړي د جهاد لپاره دویم قول دا چې جهاد مسله التزام له دا ځان له مسله دی بل کړي وکلو خوراک کوي من هذا دینای شو تم چرتم چوکه کوي رغدن فراخه وادخل الباب او داخل شه دروازه لرا سجدن ان هنا حالات کې الباب دا منا دروازه سو باب المسجد ای وخت کې جمعات نو
مستدرک د حاکم کې راځي ودا چونکه ټوټه ورنځک الله سجدان خیر راغی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کول الله زره مجاهدین وسره و اذا خپل تندې مبارک دومره کته کې چې دوی پر پالان باندې ولګي دوی شړلې چاره بوختنه وکړه دا ولې به شکر دي چې نه وتم نه وای زو ابو بکرم څومره ملګری الله موږ لرا کړ شکر شنه خو پرې ده اې دی وجه نه سجده نه معنا سجده شکر وکي تاسو کله مولا قولي ولا وقولوا بأوه حتة دا لفظ حتة من استغفر الله حتة من لا اله الا الله يخبر دا لفظ كده زور دا معنا وا نغفر لكم نمن بما بتاسو لا خطاياكم ساس غناونا وسنزيد المحسنين وزر دې شم بزوا زيد کو ثواب نه کانو ثواب المحسنين محسن دا معنا د الله رب عمل کې د نبی سنت برابر ورو ساعت کوس رد دوی څه چلو کې الله یې ګډ وډ کړارس فبدل الذين پس بدل کې هغه انسانانو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي شوا دا وینا قیل لهم چې کوم دوی ته ویل شي و دی له حته ویل شي دوی حنترا غنم را اور بشرا یا اخذوا غیر الذي بل واقصوا نو وس جزاء من جنس العمل دا بد کار وکي الله بد سزا ده فانزلنا الله منغرو على الذين فاغ انسانون چې ظلم کړه او رجن ټوټه د عذاب من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون بسبب د دوی چې کړي بي دیني دا تعون مرس پر راغی آیات دلیل لفظي چې کله انسان شریع الفاظ کې تغییر او ترمیم کوي بل شي انسان باندې الله تعون مرز راوړي شرط کې شکم الفاظ راغلي ما الفاظ به استعمالي کمه چې ته منه کوي انزلنا الله منغرو ورول چې مقابله نشي کولای على الذين معنا صرف هم دوی عذاب دي جناب النعمت موسی عليه السلام له قوم ویل موږ له وب پکار دي یو کانه والله موسی عليه السلام لوي ویلي وی وا چې کله والو نه له دوله شنه جوړ شي ارقه خاندان خپل چې معلومه کړه وایس پاتیم چې طلب دوبو کې موسی عليه السلام له قوم یې خپل قوم لا استسقاء طلب دوبو شرط کې لري پر نفس دعا امر راغلي منبر باندې نبی صلی الله علیه وسلم ناس دعای کړی مونږ مشتا جاهلیت کې عادت دا وشدي به غوار اوستا دې درکه پورې بټوټي وتړلې به پرې مقام کې ایله به ور ور واچو ای بچي غواله نو رسول مهرباني کوي به اوس باران کیږي الله یې نه دعا وغواړي حدیث کې راځي عمر رضی الله عنه کنه توسل الیک بعم نبینا معنا دا په دعا مخکې نبی نه دعا وکړه اوس دنه غواړو وقلنا ویل منګه شو او بیا شاګه پر خپل امسا باندې الحجر دا کانه امسا دې په اختیار کې ونه کېل عصاکا ډېری پیری د امسا دي سنت دان بیاو دې پاڼه پیراتو غلي کیږي کله کزمه په نرميږي سورې په جوړيږي ستره په جوړيږي زناور مقابله په کېږي تقریر کې نیولې کېږي الحجر کم کانه سو بیا کانه چې موسی عليه السلام جامع تختولې وي سو بیا عام کانه لري امام ماجد لیکلې وې دي اندازه معلومات څو پټې دي غدواله ټول عرض د مخه طرف سره د مخه طرف لمایل نه دومره دې لکه روي د ګډ سره اوس هم کې بعض علامات بنا بر هر تقدیر دلته عبارت ده فزوره بها موسی غواله فانفجرت الله روان شمنو دین ایسه عاشت عین دولشنی دلته ویل انفجار ورس براشي فن بجسد انفجار زمان لګ لګ انفجار زمان زيت فلګوي کنه انفجار وشو منه جلق وشو ازيك جلق سره وبو وتل تا تعرض دي مفسرین ذکر کوي شاول وخت کې لګي اخر وخت کې زيت شو یا د ضرورت موافق خبره وا په دې طریقه باندې چې کله به دا سم مسله ونه لګ وبو شي دیګ وغیرہ دا به ډکونه به زیاتي مفسرین د آیات په تشریح کې واجب خبره لیکي یو کور کې د اتحاد او د ژوند لپاره دوه طریقې الله خو لري دي چې کور کې جنجال اختلافات یا د تقوا ځان کې راولي که تقوا نشته راوځي به جدا شي
د دوله شنی ور جوړ شي قد علم كل ناس الله یو په جندل هر یو ګروپ مشربهم د خپل ګودرا هر چا معلوم ځه پلانې دا پلانې قوم زه معلوم ویلې مو خوري سکل کوي مې رزق الله د الله د رزقنا مگر زې فل ارض پرېزمې کې مفسدين فساد کوونکې رزق ټول د الله دی د تشریفوږي ځکه الله را لګلو تعصب دي کې معنا د فساد د تجرید دی څه مطلب انسان چې کله خوراک څخه کیو بیکار نه کې د خپل فساد جوړیږي چې سړی ځوان می خوراک وسه په خېټه مړي بل دنه ګناه کیږي ځکه الله رب عزت دا مخلوق تقسیم کړي په دې کارونو باندې ورو ساعت اوس دوی لبل زجر دې مړ دا خو کې موږ څه کوو موږ له دال مال پکار دي دا شی پکار دی هغه شی پکار دی او نور جرمنی الله بیانې وَإِذْ قُلْتُمْ شَكَلَتَا سُوِلْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ چرته موږ صبر نکو علی طعام واحد په یو طعام باندې خو یو طعام نو زیاتو درو یو وخت کې راتلو ځکه الله یو تعبیر وي یې ونه واوا فدع لنا ان دعا غواړم له دربنا دی دلیل دی چې بل چا دعا مطالبه کول خو وخت مطالبه کول ابن تیمیه رحمه الله فرمایي دا به بدعت بلکې ځان نه کوي عام انسانان مطالبه دعاګانې به غواړي په مانځ کې نکانو خلکو له خلک دعا غواړي رب لفظ کې اشاره د وسیله ده عبد الله بن عباس فرمایي چې کله دعا په اول کې لفظ ربنا راشي الله خامخا قبلي صورت هوا یخرج لنا چرو باسی من درا مما تنبت الارض سجد اسمه کې راټو کوي من بقلا شام ترکارین دی وقت آیا او د قشان تریو بادرنګا فومها وغا فومها منا غنم یا عام حبوبات لو بیری بل شری بل وعدس یا نس وبسل یا پیس اهلی نے فرمائی باز وشت او باز لاند باز یخت او باز گرم حکیم د حکمت برابر سوال نه کړیو قال موسی علیہ السلام زجر نه ویری غصش دا څه کم بخت انسانانه ایت تاسو بدل کې اخله الذي اغش هو ان چاډیر نږدې دی بالذي مقابل لا څه هو خیر شي غره دی ادنا منا نږدې یا ادنا منا حیثیت کم دی ابل ولې غره دی الله را لګي بغیر تکلیف نه دی حلال دی پیدمن دی مفت دی شبهه به کې نشتا به تو مصر نوکته شي خارلا مصر کې به دوه قولې دا موجوده مصر قاهره والا دی ورته ولي ویلي سید قطب لیکلي فی ظلال القرآن کې وې دي کې اشاره ده دی رشي دي مصر دی فرعون لا زغلولي وای الله در منصوم انعاماتو بالطلال شي شامل در غلام زامن شي زه تاسو غلامي دوی مصر ویل دي نه مراد عام کار دي که خار کې دا پړي مړي اوس پنه مسپنه و سپاره ماره دا شنی فإن لكم يقين ششاز فارما سألتم اسج دا سوال کړي دي راغ عليهم ذلت بدوی معنی ذلت او مسکنه فقر ذلیل شو آیت معنی سوال چې يهود نصارا خو مالدار دي خلکو لوي کړي چې موږ تاسو ملکونه جوړو اقتصاد هم برابر یره پلان ډېر پوهه د ملک اقتصاد دغه په ځمانه خو باندې ودري دیجه کې الله فرمایي چې دا خو ذلیل دي نو ځکه خلکو خبره شي لکه الله د الله خارج کو خلک مالدار دي یو جواب امام ماجدی کړه معنا په دې کې عام خلک غریبانان دي لک خلک په کې مالدار دي الله عام خلک یې کړی دویم يهود کو څومره مالدار شي خو لیکن دا ډېر ذلیل دي فقیران دي ځان غریب کار کوي درې مفسرین معنا کوي دلته کې ذلت په معنا د اخلاق دي یعنی يهود نصارا په اعتبار د اخلاق سره ډېر سپک خلک دي قرآن کې الله فرمایي شر البریه څومره حیوانات چې په دې ټولو کې پریوتی حیوانات هم دا کته دي اخلاق دومره سپیری دي ډېر اختلافي مسله ده تجارت بهتر دی او ذمہدارا چا دا ذکر کړي چاغه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کور لراغی اسپار شیخ مقداشینی وې د ودار زړه اسباب لري کوي قرطبی لیکلي دی ودا کړي خوشل پکې دا چې حلال مسلې غلا پکې نه منځ او د سیدی پابندي
خو به هم دا سړی پریشانی کې چاو دی ستړي چا ویل چې تجارت وباء د اخر غرت شو الله په غضب باندې د الله د خوانه الله ورته غصه شو دا د الله صفت دې کوم چې داغه د شان مناسب الله ولی غصه کوي جواب ذالک بانهم ذا زکا یقینا دوی کفر کړي دي به آیات الله د الله پایتونو ويقتلون او به وجل دي انبیاء بغیر الحق بغیر د جرم شرینا انبیاء وجلی موږ د نبی قتل کوشش هم کړی دی یحیی علال کې زکریا علیہ السلام یې هرکی د ورځې ډیر له سوان بیا وشو دومره بدبخت انسانان چا ویل ضرب معنا ده خطر معنا ده ضرب شدید خدا عربي کې نشته دوی وایي کو وجلې شنو بیا خو الله وعده کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب د رسول الله سره کړی یا الته کې دا معنا چې شهادت لوی نعمت دی یا د انبیاء او رسول الله سره مقابله نشي کولای معنا بحث هیڅ حق ور پورې نه دی وجل یا جرم شرعي چې شادي شوه دی زینه وکړه یا مرتد شو یا قتل وکړي ذالک بما عصوا دا په سبب دوی چې دینه پرمانی کړي او کانو یعتدون او دې تجاوز کړي دي عصيان د الله حق اعتدار مخلوق يهود شي ظالمان دي امید الله حق طرف کړي دي مخلوق حق ورسا چې اوس دعوت دې صحیح ایمان لا يهودي كان سوالات عام خلق ان الذين يقيننا انسانان شي ایمان راوړي والذين واقع انسانان هادو شي يهودي يهود له يهود وي مفسرین بیانې وې دي وجدار دوی له يهود په دې مناسبت باندې ویل کېږي دوی ویل ان هدنا الیک یا الله مون تعالی رجوع کړی دا درغلی استاد والا دویم قول علماء دا ذکر شي دا يهوذا اولاد دي دریم شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي لانهم يتحودون وقت القراءه کله به قران ویل تورات به ویل څه بخوسیدل دا يهود عادت لکه اکثر مرزي قارانو کې دي کار دا چې انسان برابر کینی نه نسواراو کې معنا د نصرت د دوی د انبیاء او نصرت کړی دي کنده معنا کمزوري ده اصل کې ناصره کې او قريه وا ناصره او قريه وا الته وسیدل صابئین دا معنا د الله نه سوال بل چا بندګي کوونکی دستور بندګي کوونکی څوک د زبور تابع څوک د یهودانو سره منځ کې ګروپو چا وې دستور بندګي کړی دا خو بنا برار تقدیر مشرک دی ادم من آمن بالله چا چې ایمان راوړ په الله او پرسو سنې باندې مومن څنګه ایمان راوړي معنا په خلی ایمان راوړې من امنه پسړو په خلی ایمان راوړې من امنه معنا دوام وکي دریم قول علماء ذکر کړی اې دې مثال د اسلام موافق خبر الله وکړه چې یو ځکه حق پرستی او باطل پر سره کته او کوم یو حق پرست وي د شه معاملې بکی خود پکې شته څلورم قول علماء ذکر کړی دی من امن دادا والذین هادو سره لګیدل وعمل صالحا عملو کې د شرط برابر فلهم اجرهم ذو الاجر دوی دې درب سره ولا خوف عليهم يرون بيني ولا هم يحزنون بدي غم کوي بالکل خوف موزن مخکې ویل شي ورسا کې بیان دی کې بني اسرائیل کې واجب عادت دي دوی د ډنډي مسلمانان دي چې زوري منی کې نه منی وَإِذْ أَخَذْنَا اللَّهُ شکر من واپس میثاقکم فوق لو استاسنا ورفعنا پورتم کې فوقکم ساس د پاسه تور غرا تور منه کې سمجھدار غرا آیات باندې سوال دی شکل د الله په برابر کې به خشوع شو لا اکراه فی الدین دین کې اکراه نشته جواب دار چې اجبار د بل اکراه اجبار کې اختیار لګل چالو وای چې ګور سم سړی شګند سزا به درکم نه کې خو اختیار شته کنه سم سړی کیږي وکړه الله یې موږ ته ویلي وضو علی ما اتیناکما چې موږ درکړی تاسو را به قوتین ډېر په کوشش باندې وذکر یاد کې ما څه بدی کې دی لعلکم تتقون در پارش الله نه ویریږي کله ازمانه مفسرین وی قران باندې به قوه اخذو بالیمین دوباره دا الله یاد وای
دي الله وی تقوا ده بهترینه تقوا څه معنا قران لکه اصل تتقون ورسا کې زجر آیت د خلق همنلو جواب ثم تولیتم الله بیت ثم قال من بعد ذلك دین الرسا فلولا فضل الله كفضل الله نه پتا سمنه رحمت لکنتم نویبا من الخاسرین دتاوانینو موسی علیہ السلام دارو سنت تاخير د عذاب لوی تان مو کړي وي ورسا کې دی بل قباحت هله ګرځي يهودو هلي کوي دافته فورس پرې باندې کار وغیرہ د مایانو بندو دې به هلي جوړ کړي کونډې به کوروا چولي یک شمه پورز باندې برابر کړ چا به پښتنه کوي دا اولې موږ مړه دافته فورس کار نه کوو یک شمه پورز کوي لا وسمر جرم یا ډندونه به وېستو مایا مشه دنه شنو ایست بلاره باندې کړی به یک شمه پورز ونیول تر توشي لګري چې په دې ورځ باندې به دومره راځي شول چې کله به دوی او د سونه کول نو دله پکې به راغس شاله به دي شي وشته به راواخس الله ودا ولي مفسرین د آیات په تشریح کې واجب نقطه بیانې د دنیا ژوند امتحان ژوند دی کله چې الله یوسف په امتحان کې راچوي کوم شي سرشي دي انسان تعلق الله سره پیرا پراخه په دې ورځ باندې بس کمایان زیات راتله درې قسم خلکو چې دا کار کوي چې امر بالمعروف کوي چې غري ناسو چې عذاب راغی د دوی څخه خنزیرانو بزوګان شو نور چې به دیوالو وروا وختو شکرینه مسخو به ورته چې تاسو مونږ نه نوې منع کړی نو سترګونه وکړي روانه وي درې ورځې پورې ژوند دي الله به مردار کړ دوی دا مسله پټولا الله سخت تاکید وکړي لقد علمتم لام قد علمتم في ماضي ولقد علمتم الذين يقينا معلوم دي تاسو لا غي انسانان چې تجاوز کړي منکم ساسو نه په سبب تعظیم د خالق دې کې معنا د قطعي په دې ورځ باندې داخله من کړی شي وګنه د کار د مې نو ست عبادت د پاره وځوا یې سبت کې معنا د فراغت په دې ورځ باندې الله تعالی فارغ دي اسمه کو اسمانو د جوړښت نه اعتداء تجاوز وکي عالم تمی ویری عارف مونه ویری ځکه الله یو وسب تاسو مال داخله خډیر مخ کی تیر شي دی پټول الله دارا کار کړه نفقلنا ویلی مونږه لهم لركون شی بزوغان خاشعين ذلیل دا حال بدل قرطبی کې بزوغان و فارم و سپګم کړي وسته مردار شو دا کوم موجوده بزوغان چې لري اولاد نری بلکې هغه وخت کې زجره مسره به الله ختم کړه نو سوال دا دی چې کله به زوګان شنو به خطاب څه پیدا حس کول ریش ویدل دیم دې کې مس اشاره ودی چې بزوګان زکه واړول چې دا هلګر دی یو دیم اکثر د انسان سره تشبیه مشابهت لري چې اولی دا بزوګان کړي نو دا سونه ورته وران کړ چې د زړه اثر به بدن باندې ظاهري ښکاری نه سید قطب لیکي خو لیکن ظاهر د قران کې دا معنا ده دې بزوګان و فجعلنا سپینګری شوا خنزیران شو فجعلنا نو ګرځوم غلا کله وګرځوم غلا عذاب یا زمير راځي دې اراخیلا خریا یلا میان نکالن سمنا عبرت لما اچار بین یدی چې موجود و ما خلفا چې کوم رسوا وعذ للمتقین تقوا ولا لا لری خلق ونجدي موجود او غائب مو له بك الله وعذ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه